امیر عبدالرحمن څوک و؟ شینواري صاحب. امیر عبدالرحمن څوک و؟ ګوره امیر عبدالرحمن په موږ باندې دستخط وکړ، موږ هم خرڅ کړو او موږ هم هغه موږ تاسو انګریزانو هندوانو ته پرېښود. هغې خرڅ کړی نه یې، هغې ته خرڅ کړی نه یې. ته دا تا ته دا واویا کاله یو دقیقه تا ته دا واویا 100 کاله ته یو سړی خرڅ کړي 100 کاله بعد ته یو دقیقه کنه لږ خدای ته وګوره خبره مه اوره. هغې ته خرڅ کړی نه یې. بل کاله موږ په کرایه ورکړی و. په کرایه ورکړی زه څه هغه ته ښکارم په کرایه باندې مې ورکړي. ګوره سیاسي تحولات په لاړ شه د هغې وخت هغې حالات ته درک کړه چې په هغې حالاتو کې کومې قضایي راپورته شوي او څه شوي دي. او بل که ته وایې چې ته یې خرڅ کړی وې، بل چې ته وایې ته یې پاکستان خرڅ کړی وې، یو دقیقه جنرال صاحب دغه خبره جواب دې راکړي. ته یې په پاکستان خرڅ کړی وې؟ نه زه هندو انګریز ته پرېښودم، زه یې په انګریز خرڅ کړی. نو چې تا د اسارت زنځیر په غاړه کې نه وی اچولی خفه کېږي به نه زما وروره ورور مې تن وجود مې تا چې د اسارت زنځیر غاړه کې نه واچولی څنګه چې ته په انګریز باندې خرڅ شوی وي او بیا ته انګریز سیده د غلام په شکل کې تحفه کې پنجابي ته ورکولې. تاریخ نه ځان خبر کا چې تا ماته بونډري کش کړه په انګریز د خرڅ کړم، زه راجګ شوم او انګریز مقابله مو وکړه. اپی فقیر ګناه بیا څه وه؟ د اپی فقیر ګناه بیا څه وه چې پښتونستان جوړول یې غوښتل هغه م ولې خرڅ کړ؟ نو هغه خو ونه شو چې تا زه نیم کړم پښتونستان خو نیم پاتې شو. چېرته تا خو را سره دا وعده کړې وه چې زه به لوی پښتونستان اوس یې وعده کوي. تورنګزو صاحب ګوره زه درته وایم ګوره دا ټول هغه داسې وایي چې موږ د پنجابیانو داسې وایي چې موږ کوز پښتانه د پنجابیانو په لیچو باندې خوبونه کول او مزې م پرې کول او په دې خاطر باندې چې دی بس هغې سره ځای تیارانه وه. الحمدلله زموږ پاکستان زموږ پښتنو آزاد کړی. پاکستان نه انګریزان او هندوان چې دا زموږ په کلي کې هندوان اوسېده موږ باسلي دي او بیا لاړو زموږ خپل شینواري تېر کشمیر غلام خو هغه راماځې زیات دي. تا ورته پرېښودم او هغه ته پرې چې ما زه اوس صبر وکړه عامر صاحب تاسو ایټم بم به ډېر قوي که د موږ رحیم صدیقي زمونږ ایټم بم چیرې ده بس خو ده الله دې ما روښیي مه ګوره هغه شی مه ګوره بس زه درته وایم مه ګورم دا ډېر خطرناک دی. قسم په خدای ته زمونږ دا کروز مزایل وګورې خپل ایټم بم به دې له یاده وځي. دومره سرګلولي دي دومره غوري غزنوي شهاب حتف غوري دې ساره ورای نور حتف کا نور چی شي او دا نمونه دې په د چا ایښي دي یو دقیقه دا نمونه دې په د چا ایښي دي ټول به دې غوسه ورځي هندوانو لپاره نه هندوانو ته په غوسه ورځي او که پاکستان کې سړی نه و چې د هغې نوم هم پیښی وی ولې دا زموږ ټولو نیکه دی. احمدشاه بابا زموږ هم نیکه تاسو هم دی. خدای دې دا درکړي سترګې ړندې کړه خو راشه را سره یو ځای شه که نه نو نار سره یو کېږم تا زه خرڅ کړی ولې سره یو شمه خو بیا نمک حرامئ چې وایي هغه مې نیکه دی او در سره یو کېږم نه ما په کرایه خرڅ کړی مې نه امیر صاحب ته په خبر پوهېږې که نه په کرایه مې ورکړی کرایه باندې څوک هغه نه ورکوي کرایه ورکړی زه څه هغه خو نه یم سیزوکی موټر چې کرایه ورکوي کرایه مې ورکړی 100 کاله یو سړی هغه کړه خرڅ کړه بیا 100 کاله بعد ورته وایه چې ما رورې او په سخته کې پرېږده یاره ښه هوښیاران یې ځان ته هوښیاران وایه ورورۍ نه ته انکار کوې امیر صاحب والله ته عجیبه سړی یې نو زر نه ګیله منې مه ولې سره که ته ما خرڅ کړی که مې په کرایه ورکړی ورور خو یې که نه خدای دې تا بیخ شین کړي بنیاد دې زه هندوانو سیکانو ته پرېښودم اوس ته رور شوم رورولي اوس در یاده شوله ته دې ټروجن هوا وهلی بیخي ګنګ سې یو دا موږ ټروجن پسې خندا مه کوه ګوره دغه ته دنیا په تشویش کړی دنیا
که ته هر څومره وایې چې ورور مې نه خپل اصل ته تغییر نشي ورکولی خپل اصل ته نه ده چې دا تاسو قلمتر نه څه شی راوځي نه واوره ورېږي امیر صاحب ښه شاکر صاحب ته پښتون یې الحمدلله خو بیا زما ورور یې خبره خلاصه تا ورور ولې نه منم زه تا خرڅ کړی یم ورور د خرڅ کړی دی زه درته یم چې ورور مې چې پښتون شولې ورور څوک خرڅوي ورور خرڅوي څوک ورور ته مې نه خرڅ کړی ودرې بلې لارې پرې راښاوېږه ما له دې بلې لارې ما نه خرڅ کړی تا ته دغه غلط تاریخ درښودل شوی دی امیر عبدالرحمن ګوره ته د پاکستان د آی اس آی د تبلیغاتو ښکار شوی تا ته دا احساس درکول شوی چې ته ما خرڅ کړی خو ته ما نه خرڅ کړی تا ته دا پچکاري راوویه کاله تا ته په ذهن کې همدا پچکاري کېږي چې ته یې خرڅ کړی ته ما نه یې خرڅ کړی ما هغو سره کور جوړ کړ شریکه کور مو سره جوړ کړ هندو مو ایسته انګریز لاړ اوس خبره خو دې ما واورئ که نه یاره وایه جنرال صاحب مهرباني امیر صاحب محترم ګوره زه تا ته زما هغه ورور ګوره که نه چې ته څومره ټوپونه ووهې زه تا ته دوه خبرې کوم خیر ده که تا خوښه نه وه ته بلکل ته پاکستانی بس خلاص ګوره مونږه پیتل لرو پیتل مس پیژنې مس چې 50 کاله پکې 50,000 کسان او مشینریانې کار وکړي دا ختمیږي نه 500 تریلیونه ډالر قیمت ده یو سره زر لرو زغال لرو وسپنه لرو سرب لرو لیتیم لکه ډېر قوي شی ده امیر صاحب ته که ما سره یو ځای شې ګوره تا ته ګټې درته وښیم راتلونکې دنیا چې ده دا ټول د لیتیمو ده مونږ دومره لیتیم لرو که سعودي کویت او عراق چې دا 50 کاله څومره تیل خرڅ کړي او 50 کاله نور هم خرڅ کړي زمونږ د لیتیمو په اندازه باندې نه کېږي پیسې دومره څومره بیخي هغه حساب لکه د ریاضي استاد هم چې راولې پکې فیل کېږي زه تا ته خلاصه خبره کوم امیر صاحب که ته ما ته راغللې ستا زیان څه شی ده ګوره IMF له غلامۍ نه خلاص شوې د پاکستان د وحشي او زندیق او زناور فوز نه مزدورۍ خلاص شوې بمبار به در باندې نه کېږي کور به دې نه ورانېږي سر مه خوځوه که نه بلا دې په دا دړۍ سر څه چې خبره خلاصه شوله تاسو کې خدای چې ښه دا هر څه خلاص شو تا ته به شناختي کارت په ځای تذکره درکړي دلته به د قوم هم پښتوني ملت به دې پښتوني وطن به دې افغاني هر څه به د افغاني په نړۍ کې به د عزتي ګوره اوس د تاسو وزیر اعظم چې لاړ شي کوم ملک ته ټول ویله د شرګو غال